د مکې کافرو د حضور پاک د مقابلې دپاره یو خبره سوچ کړه. وی یاره داسې کار کو، یو 2 کسه لیږو مدینې ته، د مدینې د یهودیانو نه معلومات کو که رښتونې پیغمبري سره ورسره جګړې کو. د مدینې یهود د کتاب خاوندان دي، هغوی ته پته ده هلته به ولیږو. نو دا عقبه ولیږه، دا سپېره بدبخت عقبه ابن ابي معاید او یو بل کافر نضر ابن حارس، دا 2 کسه یې ولیږل. وی تاسو لاړ شئ او د مدینې د یهودیانو نه تپوس وکړئ چې مونږ کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، دا شکل، دا صفت او دا خبرې کوي چې هغوی څه وایي. دې دواړه لاړل مدینې ته. په مدینه کې یهودیان اوسېدل، هغوی نه یې تپوس وکړ. هغوی ورته وی د 3 خبرو تپوس ته وکړئ، که دا جواب یې ټیک درکړه دی به رښتونی پیغمبري. ځکه مونږ کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر د دنیا د راتلو چې کومه موده ده، نو هغه همدا ده. ممکن ده چې د آخرې زمانې پیغمبر راشي، خو هغه دا 3 خبرې بې د پیغمبر نه بل چاته نه دي معلومه. نو که جواب یې درکړه ټیک او صحیح ده، که در یې نه کړه نو دی به دروغجن پیغمبر. هغوی چې رالل میټنګ یې راوغوښته، وی دغه رنګې د مدینې یهودیانو 3 سوالونه مونږ ته کړي، هغه 3 سوالات مونږ د نه کوو، که جواب یې راکړه دی به رښتونی پیغمبري، که یې را نه کړه دروغجن دی. 3 سوالاتو کې یو سوال ده چې تاسو دنه تپوس وکئ چې یو څو هلکان چې هغوی د خپل ښار نه تښتېدلي دي او ورک شوي دي، د هغې هلکانو معلومات راکړه چې دا څوک او دا ولې لاړل، دا کوم ځای ورک شو، د دې واقع ذکر کړه، چاته چې اصحاب کهف وایي. دویم یو سړی چې د مشرق نه مغربه پورې په دې علاقه ګرځېدلی دی، دا به څوک دي، دا معلومات دی وایي، دا هم ناشنا ده او دا لومبی هم ناشنا ده. او دریم د روح تپوس ته وکړئ چې روح څه ته وایي. دې وی ډېره ښه ده. کېناستل نبي کریم صلی الله علیه وسلم، وی مونږ له د 3 سوالاتو جواب را، که دا دې راکړه مونږ به ومنو چې ټیک وی، او که دا دې را نه کړه بیا به ته دروغجن پیغمبر. نبی علیه السلام ورته وی ستا نه به جواب درکړم، ځکه زما جواب خو رضانه نه جوړو، نه خو ما سره څه کتاب ته چې هغې ته ګورم. پیغمبر علیه السلام خو امي و، نه په خط کتاب خو نه پوهېده. نو زه به د وحی انتظار وکړم، الله نه به وغواړم ماله به الله جواب راکړي، نو سار به دله جواب درکړم. اتفاق ته ګوره، حکمتونه پکې وي د الله پارچې کې حکمتي. د نبی علیه السلام انشاءالله لفظ هېر شو، دی ونه وی چې سار له به جواب درکړم انشاءالله، دا انشاءالله ونه وی چې وی نه وی بیا الله خفه شو، جواب لیټ شو. دوی سار له رالل، نبي همې ما ته لا اطلاع نه ده راغلې، رښتیا خبرې کوم دروغ نه وایم. بله ورځ مو رانله 15 ورځې وحی لیټ شو. حضور پاک هم پریشانه دی، صحابه هم پریشانه دي، او د مکې کافران شپیلي وایي او لوبې کوي او ټپار کوي چې اوس به پته ولګي. 15 ورځې پس وحی راغی، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. ولې چې یو کار وی سار له به کوم انشاءالله به ورسره خامخا وی. په دې زه خفه یم، دا به نه وی چې دا به زه جواب در کوم، چې خدای وغواړي زه به جواب در کوم. نو بیا دا 3 واړه جوابونه وله ورکړل. د روح جواب مو شو، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. او د هرې پیغمبر واقعا بیان شوه، چې د هغې سړي واقعا بیان شوه چې کوم د مشرق نه مغربه پورې سفر کړی دی، سکندر ذوالقرنین. او دریم د دې صورت سره چې کوم تعلق دی، هغه هلکان چې هغوی د خپل ښار نه وتي او څه شو، نو د هغې واقعا بیان شو. په دې صورت کې رب العالمین هغه واقع ذکر کړي، او زه بیا درته مختصرا ووایم. دا یو زمانه کې د حضرت اختلاف پکې شته. ګورئ قرآن شریف تاریخي قصې ګورئ نه ذکر کوي، په دې ځان پوه کړي. صرف یو واقعه قرآن شریف تفصیلي ذکر کړې ده چې هغه د حضرت یوسف علیه السلام واقعه ده، او باقي تفصیلي نه ذکر کوي. یو حصه یو ځای ذکر کړي، بله حصه بل ځای ذکر کړي، مخکې حصه وروسته ذکر کړي، وروسته حصه مخکې ذکر کړي، چې څوک دا ونه وایي چې قرآن شریف د قصو کتاب دی.
دا واقعات صرف دې دپاره ذکر کوي قرآن شریف کې الله وایي د عبرت دپاره واقعه دې له ذکر چې اوس یو عالم واقع ذکر کړي دې دپاره ذکر کړي چې خلک د واقع نه خلک ډېر زر عبرت اخلي واقع ته خلک پوره توجه هم ورکوي هسې عامو خبرو ته څوک توجه نه ورکوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دې صورت کې الله د هغې اصحاب کهفو هغه ذکر کړی دی او هغه واقع هم داسې ذکر کړی دی چې تفصیلي نه بیا علماو پکې څه خبرې اترې کړې دي دا خلک دا اوسوک دا کم ځای پیدا شوي دي او دا اصحاب کهف دا بیا کم خواته دي او کم ځای کې رک شوي دي او د دې مقصد څو دا یو واقع ده نورونو د عیسی علیه السلام نه پس ور اختلاف پکې شته د عیسی علیه السلام نه پس 2,500 کاله پس دا الکان په یو وطن کې په یو ځای کې پیدا شوي کم بادشاه چې په هغه علاقه کې و د هغې بادشاه نوم دقیانوس و دقیانوس بادشاه و د هغې بادشاه په زمانه کې دا الکان پیدا شوي او دا الکان شهزادګان دو چې د مختلفو علاقو د گورنرانو بچي و د وزیرانو بچي و او دا الکان ډېر په ناز و نعمت کې لوی شوي ځکه د بادشاه زوی چې لویږي هغه خو نه کار کړي نه قصب کړي نه لاسونو کې د کار سره بلی دي نه خپې د کار سره بلی دي وجودونه نازکي نازک مزاج الکان او د خپلې وزیر یا د گورنر د دغې خلکو بچي و دا زمانه د دقیانوس وه او د عیسی علیه السلام نه 2,500 کاله پس دا واقعه وه دقیانوس بادشاه دی مشرک بادشاه دی او کوم خار سره چې د دوی تعلق او کوم علاقه د هغې نوم افسوس و افسوس په سین سره مخکې سین دی وروسته سین بادشاه مشرک و شرک پې کو او بادشاه ته به خلکو سجدې لګولې کوم سړی چې به دربار ته راغی د لومبې به یې بادشاه ته سجده ولګول او بوتان یې جوړ کړي وو غټ غټ بوتان په چوکونو کې بوتان لګولي غټو غټو شاهراګانو کې جوړ لګولي او په خپلو محلاتو کې لګولي بوتان او ځای په ځای بوتان خواره کړي او کورونو کې حجرو کې خلکو سره بوتان د دغه بوتانو سجدې به یې کول عبادت به یې کو یو میلې له به دوی تل په کال کې هغه میله کې به د دنیا خلک شریکېدل هغې کې به نیزهبازي کېده بادشاه په خپل تخت باندې ناست و نیزهبازي به کېده او چا به په دې میلو کې خپلې لوبې ټوکې کوي لکه که ستاسو خیالي نو اوس هم په دې چترال کې یو میله لګي اکثر صدر پاکستان هم ولري پولو ورته وایي که څه ورته وایي پولو ګراونډ او په دې سونو باندې هغه خپل کرتبونه کوي او د دنیا خلک هغه تماشې او هغه میلې لري یا مثلا په 23 مارچ باندې او یا مثلا په دې بعضې 14 اګست باندې چې دا فوجي میلې لګي او د ټینکونو د دې مظاهرې پکې خلک تماشې لري دقه رنګې به د بادشاه یو میله لګېدل هغې کې به هغه فوجي تربیتونه هم کېدل د هغه زمانې چې څه فوجي تربیتونو اسونه به هم پکې خلف وزغلول بادشاه به وزیران به او دا دنیا به راغونډه وه دقسې یو میله لګېدلې ده بادشاه دی دقیانوس وزیران دي لګیا دي خلک خپل کرتبونه کوي بوتان لګېدلي دي بوتانو ته سجدې هم کېږي بادشاه ناستې تخت لګېدلی دی اتفاق ته ګوره چې ته د یو اونې نه یا د یو چت نه یو پیشو را ټوپ کړی پیشو چې څنګه را ټوپ کړي پیشو د بادشاه د خوا سره پرېوت خو دې بادشاه دام دعوه کړې وه چې ګوره یو خدای زم یم د خدایه دعوه هم کړې ده او خلکو له خپل بوتان هم ورکړي دي خپلې ډانچې چې دا په کور کې کېدی او زما دې بوتانو ته سجدې لګوي چې څنګه پیشو را پروتې ده او پیشو ټس کړی دی نو چې د بره نه یو شی را پرېږدي نو خلک خامخا ویرېږي چې څنګه را پرېوت بادشاه فورا ټوپ کړلی او غوبل شو چې دا څه چل وي کله یو خوا منډه وي کله بل خوا منډه وي ملګرو لاس نه ونیو چې صاحب څه خبره نشته پیشو د بره نه را پرېوت دې لکانو پړه کې سوچ وکړه چې که دا خدای وي نو دا دومره یره به پرې نه راتله په خدای خو یره نه راځي ده خو دومره یره و د واغېشته زه به د تعبیر وکړم کتابونو کې نشته زه به د وګورم چې که پرتوګ یې چوکت نو ممکن ده چې ټول به لړلی فرعون سره هم دا چل شوی فرعون ته چې کله موسی علیه السلام مار پرېښوده که نه نو دومره دستونه یې کړي
چې ټول پرتوګ او غار سي میدان یې ټول لړلی نو خدای العیاذ بالله د چې دا خبرې مې رایادې شي ډېر خوشحاله شم دیم شکر دی چې موږ د هغې ذات عبادت کوو چې هغه له نه یره شته نه پلیتي شته او نه پکې خراب صفت شته شکر دی د خشته او ښکلو صفتونو مالک او زموږ خالق او مالک نه لکانو سوچ وکړه چې داسې خدای دی یو پیشو ټس سره دومره یری چې کرسی نه ټوپونه ووات تخت نه ټوپونه ووات او خلکو رونیوه خدای خو داسې نشي کېدی خو بادشاه دومره زورور دی پولیس فوج ورسره دومره دی چې څوک غږ نشي کولی نو یو هلک دی شهزادګانو کې پاسېد یو غاړه کې کېناست او په دې سوچ کې پرېوته چې دا موږ په کومو کندو کې پراته یو دا خو خدای نه دی دا اسمان چا پیدا کړی دی د پلار چا پیدا کړی دی د نیکه چا پیدا کړی دی انقلاب راغی په ذهن کې یاد وساتئ ورونو خدای پاک زموږ دا دین او د اسلام دا فطري دین دی فطري دین فطرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی ما من مولود الا یولد علی الفطرت یو ماشوم داسې نشته چې هغه فطرت اسلامي باندې نه پیدا د هر چا په زړه کې خدای ایمان او اسلام اچولی دی خو دا خو موږ د پلار مور عبادت ته وګورو نو هغه فطري طور اسلام ته راشو یهودیان د خپل مور پلار عبادت خانو ته ګوري او د هغوی عبادتونو اخوی رمایل شي عیسایان د خپل پلار مور عبادت ته ګوري یا خپلو سکولونو کې مدرسو کې سبق وایي اخوا مایل شي که یو انسان په داسې ځای کې لوی شو چې د یو مذهب هم نه لیدلی نه اسلام نه عیسایت نه یهودیت دی به مسلمان لویږي په دې اطرافو کې د خدای د قدرت او د وحدانیت نښې دي وفي انفسکم افلا تبصرون د انسان په دې وجود کې داسې نښې داسې نښانې دي که دې ورته سوچو کې دې به دا ومني چې دا ما دا وجود په خپله نه دی پیدا دی له یو پیدا کوونکي شته دی لږ زړه کې انقلاب راغی پوه شو چې خدای خو دې نه دی بل ذات دی داسې یو ذات دی چې د اسمانونه او د ځمکې او د کائنات پیدا کړي او دا ستوري پیدا کړي دي دا هر څه خود به خود نه پیدا کېږي او دا خدای سره شریک نشته بله لک راغی ام لاړ هغه سره کېناست بله لک راغی بله لک راغی دا یو څو هلکان اته نهه لس یولس هر څومره چې دي دا هلکان شهزادګان ښکلي نوجوانان رالل یو بل سره کېناستل او په دې سوچ کې دي زړه کې یو انقلاب پروت دی چې ناست دي دا یو د بل نه تپوس کوي هلکه هغه میله دې پرېښوده ته څنګه دلته راغلې ابل وایي نو ته څنګه راغلې ابل وایي ته څنګه راغلې هلته میله ده لوبې دي منډې دي ترړې دي او جادوګران لګیا دي جادو کرتبونه کوي او قسم قسم نخرې کېږي یو وایي چې زه خو به ال ویم خو که زما خبره پټه ساتئ ال وعده کوئ وی بلکل موږ به پټه وساتو وایه وی زما زړه کې خو دا رالل چې دا د قیانوس خدای نه دی الله واحد لا شریک وحده لا شریک له یو ذات دی چې د دې ټولو کائناتو مالک دی او لکه مې دا راغلی چې دا بوتان خو موږ په خپلو لاسو تراشل او جوړ کړل دې ته موږ عبادت کوو نو زه خو په دې سوچ کې شوم درازان نه شوم ابولوی قسم دې زما هم دا سوچ دی ابولوی قسم دې زما هم دا سوچ دی ابولوی قسم دې زما هم دا سوچ دی خالقه به ټیک ته زموږ دا سوچ دی اوس دا سوچ مخلوق ته رسول غواړي خو ګورې خفیه طریقې سره دې نه به څوک خبره ونه ولې که بادشاه خبر شو سرکاری مذهب بت پرستی ده که بادشاه خبر شو یا زموږ پلانان خبر شو یا مشران خبر شو سزا به راله راکړي پټ پټ به داسې دا شیخ وره اوسه مشوره سلا به کوو خو خبره پټه کم دی پاتې کېږي بادشاه ته اطلاع ورسېږي چې دغه رنګې یو څو هلکان دي چې خو ستا سرکاري مذهب نه مني او نه تا ته خدای وایي هغې خو بل خدای مني بادشاه فورا دوی ځان ته ودرول او راوستل چې راوستل دربار کې حاضر کړ بادشاه ته تپوس وکړ تاسو متعلق څه خبرې رسېدلې دي څه مسله ده نو حق نه پټېږي فورا د دوی د خولې نه ووتل قرآن شریف کې په دې صورت کې رب العالمین رستو فرمایي الله تعالی رستو په خپله په دې کې ذکر کوي په خپله فرمایي څه وایي اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض رب زمون رب د اسمانونو د ځمکې دی لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا د الله نه ما سوا بل خدای نه منو او که بل خدای مو د الله نه علاوه ومنو خو دا خو مونږ ډېره خطرناکه او د جرم خبره کړي او دا خبره خو درست نه شوه
تاسو خو دا یو نظریه ده او یو عقیده هم ده داسې هم چېرته پرېږدم میټین شروع شو چې څه ورسره وکړو پلاران یې چې کوم وو هغې وغوښتل وی ستاسو بچي خو دا عقیده لري څه ورسره وکړو هغې ویرېدل وی بادشاه سلامت چې ستا خدای نه مني او ستا مذهب نه مني زموږ بچي دې موږ ته دستبردار چې څه ورسره کې ورسره یې وکړه بعضې خلکو وی چې نه صبر ورته وکړه چا وی صاحب مړې کړه میټینګونه کېدل بادشاه وی نه یو چل کوم دوی له به لغونې مهلت ورکړو که دوی خپل زوړ دین ته واپس شو خو ډېره ښه ده او که خپل زوړ دین ته واپس نه شو نو بیا داسې سزا به ورکوم چې د عبرت سزا به داسې سزا به مې چا له نه ورکړي وی ځئ بچې تاسو هلکان یې ناپویه یې تجربه نشته بې تجربې یې ځئ لړ شئ سوچ وکړئ مشوره وکړئ تاسو له 2 ورځې پورې مهلت که خپل زوړ دین ته واپس شوې ښه پخه ګنې بیا به در سره ګورو سرمنې به مو باسم پرېږدم نه تاسو له مهلت در کوم اوس که سمدستي م وجنم خلک وایي ظلم یې ورسره و هلکان و هغه نه پوهېدل دې مشر و دې خو پوهېده مهلت در کوم دې ویې ډېره ښه ده چې دې بار څنګه راووتل یو بل سره مشوره کوي چې دې ظالم بادشاه نه موږ څنګه اوس بچ کېږي د ده د یارې نه خو زموږ پلاران هم انکار و نور خلکو ته به موږ څنګه دین ورسب څه به کوو اوس ګوره نیازبین هم و که نه کوم چې نیازبین لوی هغه نه سفر کولی شي نه خدمت کولی شي یو بل سره دا مشوره وکړه چې دا کور به لږې پیسې راولي او چې ته بار به وځو ده د دې بادشاه نه به چې ته ځان بار وباسو به دا بادشاهي نه صحیح که نه بل دی صحیح هغه خو به داسې بادشاه نه وي لکه زموږ د پاکستان چې ده هغه به داسې بادشاهي وي لکه چارته دی چې ده یا د پېښور وه نو چارته دی نه خو سړی مردان ته تللی شي او پنډۍ ته هم تللی شي او پیاده منډې چې والي لاهور او کراچۍ ته هم تللی شي ډېره ښه کورونو نه پیسې راواغېستې چې پیسې راواغېستې یو لږه لږه صدقې وکړه او رالل یو غار دی د دې د کلي نه بار د کلي په خوا کې هغې غار ته ورننوتل چې دې غار ته به ننوځو ځکه که بار ممکن او مشورې میټینګونه کوو د بادشاه کارندګان او دا پولیس او دا او خلک هم داسې خلکو ته نیغ نیغ ګوري که نه چې لکه دغه هلکان دي دغه چې نوې مذهبې دی دغه دي چې بادشاه مهلت ورکړی دی نو یو کس یې ولېږه نو هغه څه چلو که ځان سره کور نه هغه خپلې جامې چې کومې د شهزادګانو جامې دي هغه بدلې کړلې او نورې زړې جامې هم راغشتې وې نو د هغه زړې جامې واغېستو چې ته لړ شه لږ خوراک راوړه خوراک به م وخورو مشوره به م وکړو حلال څه خوراک یې م راوړو کېناستل مشوره کوي چې مشوره دې څنګه کوي دې مشورې دوران کې ماښام شو چې ماښام شو ستړي شو په هغه غار کې ډډه وواله چې ډډه یې وواله خدای پې خوب راوست اوده شو قرآن شریف کې الله فرمایي فضربنا على آذانهم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا الله په دې غار کې اوده کړل څونه عمر قرآن شریف کې الله وایي 300 کاله 9 کاله د پاسه 300 په دې غار کې اوده دي دا د خدای لوی قدرت 300 او 9 کاله په دې غار کې دا اوده او قرآن شریف کې الله فرمایي داسې الله اوده کړل چې په ډډه الله اړی راړی خوب کې چې سړی په ډډه څنګه اوړي چې وجودونه ونه لګي خراب نشي غار هم په داسې طریقه د قرآن شریف کې الله فرمایي چې انور راځي نو د انور هغه حرارت او شعاع وردننه کېږي او چې بیا کله انور پریوځي نو بیا شعاع وردننه کېږي پوره انور هم نه وردننه کېږي چې د ګرمۍ د لاسه خراب شي وجودونه او داسې هم نه ده چې انور پرې نه لګي چې د یخنۍ نه وجودونه وپړسېږي څه ورته وایي دا بوږه بوږه شي د یخنۍ د وجې نه دا سرمن څه ورته تاسو وایئ داسې دغه غوندې شي بوږه بوږه شي وپړسېږي چې داسې وبړی شي د هغې نه خدای پاک ساتي اوده دي دوی دقیانوس بادشاه فورا چې هغه ټیم تیر شو د هلکان پیدا نه شو هغه فورا اطلاع وکړه چې دا هلکان راولئ ګرځئ لګیا دي خلک څوک یو خوا ګرځي څوک بل خوا ګرځي او قدرت الهي ته ګوره غار عجیبه غار دی قرآن شریف کې رب العالمین په خپله وایي دا غار په داسې کیفیت دی چې سړی پکې ورننوځي خولې تنګه ده نو دننه بیا یو طرف ته فراخه شوی دی پته نه لګي خلک یریږي نه داسې غار نه چې دې غار ته څنګه ورننوځو ګرځي خلک یو خوا بل خوا یو خوا بل خوا چکرې لګي د دوی پته نه لګي دقیانوس بادشاه یو تخته ولیکله په هغې د دوی نومونه ولیکل
او هغه سنبال کو او اعلان یې وکړو چې دا کسان دي دا باغیان زمانه تښتېدلي هغه چې موږ ورته څه وایو اشتهاري مجرمان هغه اشتهار چې اوس په اخباراتو کې اشتهار ورکوي او د ده متعلق غټ اشتهار جاری کو او هغه تختې راواغېسته هغه په خپله د چې کوم خاص محافظ خانه وه هغې کې لکه اوس هم یو فایل دي که نه هغه فایل قاضي جج مشر جج سپریم کورټ والا ځان سره محفوظ کړي هلکه دا شی بس فایل کا دا به پروت وي به وخت ضرورت په پکار راځي هغه تخته باندې نومونه لیکلي دي د دوی پوره حالات یې لیکلي دي د پلار نومونه یې ولیکل او تاریخ یې ولیکه چې په دې تاریخ په دوی سزای موت فیصله وشوه او دوی نشته وتښتېدل دا اشتهاري مجرمان دي او چې چا هم راوستل هغوی له به دومره انعام میلاویږي او دا به مونږ پالیسي کوو تختې کا فایل ځان سره سنبال کېښو دوی خو لال غار ته ودلي ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي پته یې نه لګي اخر کې څوک رالل دې غار ته چې ویې کتل دا پکې ودلي فورا لاړل بادشاه ته اطلاع ورکړه صاحب راشه الله سړي مې پیدا کړل کوم ځای دي یو غار دی خو صاحب غلې به اردو ګورې اوده پراته دي چې ویښ نه شي ونه تښتي بادشاه سنګرا دی او سړی غار ته ور دننه کړه وایي چې غار کې خو سړي اوده پراته دي سپی ورسره لا بیل دی کلبهم باسط ذراعیه بالوسیط دوی چې کله تلل سپی ورپسې دی سپی شړي هغې ورپسې دی سپی شړي او ورپسې دی سپی ورته وایي چې تاسو د خدای نه یریږئ سپی ورته ګویا شو د خدای نه یریږئ زما در سره مینه ده او تاسو ما شړئ حیوانات به جنت ته نه ځي لیکن د اصحاب کهف و سپی به هم جنت ته ځي سګې اصحاب کهف دا به هم جنت ته ځي ولې د صالحینو نیکانو سره محبت یې ساتلی دی دې وجې نه علماو سره صالحینو سره محبت او مینه دا د برکت نښه ده وروڼو ګورئ په مال به اعتماد نه کې ذهن کې واچوه مال غاد ورایح ثورت ولا شی په بچو به هېڅ اعتماد نه ساتې نن دې بچي دي خو چې پیدا کې ونه او که د ګټې وټې ته نه پرېوتې که نه به اعتماد به پرې نه ساتې په قوم به اعتماد نه ساتې اعتماد به په چا ساتې د الله رسول مینه باندې په چا به ساتې الله رسول مینه دا به جنت ته رسوي او علماو سره محبت مینه دا به جنت ته رسوي صالحینو سره محبت مینه دا به جنت ته رسوي سپی دې ولې نه بادشاه چې راغی ویې کتل هلکه ودلي راویښې ګرفتار بادشاه نه ویښه وایم دې سره داسې سزا ورکوم چې داسې سزا به مې چاله هم نه ورکړې ځان له پخپله جیل خوښ کړی دی چې کوم جیل یې ځان نه خوښ کړی دی نو زه خو به جیل کې اچوم دا ولې ټیک دی شا به یې راوړی ګټې او د غار داخلو ورپسې مکمل بند کړې همدې کې نه خوراک به میلاویږي نه بس اوبه میلاویږي نه به هوا ورباندې لګي نه به تو ورباندې لګي همدې کې دننه به مړه شي عجیبه سزا تجویز کړه ګوره دا مقلب القلوب زړه بدلونکی څوک دی الله داسې ده که نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به سوال کو نو فرمایل اللهم یا مصرف القلوب ای زړونو اړوونکیا صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب قلب قلوبنا الى طاعتک خدای زموږ نو ستا تابعدارۍ ته ورواړه اوس د هغه زړه کې خدای دا واچو ګنې وجلی هم شو رابښولی هم شو سوځولی هم شو هر قسم یې کولی شو الله زړه کې وله دا سزا تجویز کړه ځکه د هغې سزا کې د هغې فایده وه نو دا سزا یې وله په زړه کې تجویز کړه چې راویښوه ما به دیوال ورته ووه خلکو ډېر مخالفت وکړ بادشاه ویې نه دا الله چې کوم جیل خوښ کوم دا وله ټیک دی همدقه جیل کې دا وله ورکوم ډېره ښه ده دیوال یې ورته د مضبوطو غټو غټو تیږو وخېجو مضبوط یې وتپو خیر و خلاص بادشاه لاړ سړي څوکیداران مقرر کړل چې دا دیوال کله کله ګوره بار تېرو اگر چې د راوتو هېڅ امکان نشته دومره غټې تیږې څوک لرې کولی نه شي او بیا بادشاه چې کوم آبادي کوي تاسو وینئ که نه د شاهي مسجد دا دیوالونه چې والي شوي دي شاهي قلعې والا دیوالونه چې والي شوي دي دا څوک نړولی شي د قیانوس بادشاه زمانه رو رو تیریږي 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 اب خدای مړ که ورپسې بل بادشاه هم راغی مړ شو بل هم 300 کاله تیر شو ورو ورو پروردګار داسې خلک پیدا کړل چې هغه صالحان او نیکان شو دا دورونه تیریږي کله د باطل غلبه وي اخر کې د حق غلبه راځي بیا د باطل غلبه ورپسې د چا غلبه وي
لکه زمونږ دې وطن ته وګورئ، زمونږ په دې وطن د بت پرستۍ یو زمانه تېره شوې ده. تاسې ده که نه ده؟ کم یو غونډی چې ګوري بوتان پکې راخېږي. د دې اوتمانزو دا بار غونډی وګورئ، د رزړو دا وګورئ، تورنګزو کې دا غونډی وګورئ، دغه کې وګورئ، دا څه ورته ویلې کېږي تخبی کې وګورئ، دا چې څومره غونډۍ دي کې بوتان راخېږي، دا بت پرست تېر شوي دي. او ګوتم بد بعضې بوتان پکې راخېږي. معلومیږي دا چې دغه ګوتم بد والا خلک هم دلته کې تېر شوي دي، لیکن دور پې پروردګار د اسلام راوست. او پښتون هغه قوم دی چې رب العالمین مکمل اول نه اخره پورې خدای پاک د صحابو په وجه صحابه دلته راغلي دي، پروردګار دا ټول خدای مسلمانان کړي. یو دور راغی دقه رنګې د قیانوس د زمانې نه پس خدای یو دور راوسته، چې دور راوست خدای خلک ښه کړل، بوتانو نه سجدې ختمې شوې او خلک ښه شو، نیکان شو. یو بادشاه را، یو صالح او نیک بادشاه، نوم یې تورتوس دی. تورتوس بادشاه را، هغه بادشاه راغی. د دې بادشاه زمانه کې خلک نیکان دي او د عیسی علیه السلام دور دی. او دا هغه زمانه ده چې عیسی علیه السلام خدای پاک جمدی بیا اسمان ته خېجولی دی. د عیسی علیه السلام د وینا مطابق څوک ښه عبادت کوي او څوک عیسی علیه السلام ته خدای زویم وایي، داسې هم پکې شته. خو بت پرستي ختمه شوې ده، رو خلک نیکان بت پرستي ختم. خو چې دا تورتوس بادشاه راغی دغه زمانه کې بیا بعضې خلکو رو هغه د کفر خبرې بیا رو راغلې، دور بیا رو نږدې کېږي. حالانکې دې ته زمانه رسېدلې ده چې ښار مکمل بدل شوی دی. ښار کې جوماتونه جوړ شوي دي، ګرجې جوړې شوي دي، د ښار په دروازو باندې لا اله الا الله عیسی روح الله لیکلی شوی دی. هر څه بدل شوی دی، بوتان مات شوی دی. خو دا بادشاه چې دا تورتوس بادشاه راغی، دې وخت کې بعضې خلکو دا عقیده رو خوره شوه چې یاره دا خلک به څنګه واپس جمدي کېږي. یو ځل چې یو سړی مړ شو او خور یې شو، دې به څنګه واپس جمدي کېږي؟ دا غلطه خبره ده، واپس جون نشته. رو دا نظریه خوره شوه او د بادشاه چې کوم خواص دي پارلیمنت والا، زه به ته تعبیر وکړم، دې خلکو ته خبره ورسېدل، څوک یو خوا شو څوک بل. چاوی واپس جمدی کېدل شته، چاوی واپس جمدی کېدل نشته. بادشاه پریشان. دې بادشاه کتابونه لیکي، زړې جامې واغوستې، سر یې سرتور، خپې بلې خپې شو او پروردګار ته درخواستونه شروع کړل چې یا الله یو نښه داسې مونږ ته ښکاره کړه، او دا داسې وخت چې نه پیغمبر شته او نه د پیغمبر صحیح تابعدار شته، نه د پیغمبر تعلیمات شته، ختم شوي دي، جاهلیت رو خورېږي. بیا پروردګاره داسې څه یو نښه مونږ ته ښکاره کړه چې د هغې نه دا خبره معلومه شي چې بعث بعد الموت، د مرګ نه پس جمدي کېدل دا حق او ثابت. زاری کوي الله ته، زاری کوي دې خو الله ته چل کړی دی، هغه دیوال خدای غورځولی دی. زمانه خو پکې 300 کاله تېره شوه. وازدادو 9 فلبثوا في كهفهم 300 وازدادو 9 309 سال دیوال هم پرېوتی دی، خو دوی دننه اوده پراته دي. خدای پاک حفاظت کوي. الله چې حفاظت ته چا کوي هغه څوک خرابولی شي؟ نشي خرابولی. پروردګار لګیا د حفاظت کوي، هېڅوک هم نه ورځي. دې خواته دوی را پاڅېدل، د خوب نه راویښ شو. هلته بادشاه خدای ته زاري کوي چې د خوب نه راویښ شي. راویښ شو څنګه؟ ویې کتل نو څه خوراک یې خوړلی و او سیده سر ته پروت و. چې ویې کتل خوراک هم روغ پروت دی، 300 سال کې خوراک روغ پروت دی. زه به بل مثال هم درکړم، د عزیر علیه السلام مخکې قرآن شریف کې ذکر شوی دی. عزیر علیه السلام په لاره تېرېده او داسې روان ویجان ښار پروت و، وی انا یحیی الله هذا بعد موتها، دا به خدای څنګه جمدي کړي. فاماته الله 100 عام، 100 کاله عزیر علیه السلام خدای پاک ساتې وویستله. او ورسره د انګورو اوبه، د انګورو اوبه ډېر زر څښاک کېږي. انځر د انځر په میوو کې ډېره زر څښاک کېږي. 100 کاله پس چې سترګې وغړولې، د انګورو اوبه هم تازه دي. وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، قرآن شریف کې الله وایي هغه خوراک چې زر څښاک کېږي چې زر دي هغسې محفوظ دي، هغه د انګورو اوبه چې ډېر زر څښاک کېږي هغه مخکسې محفوظ پراته. دا هر څه خو د الله په اختیار کې دي که نه. دا څښاوالې ولې راځي؟ د جراثیمو د ذریعې نه او د آب و هوا د ذریعې نه او د حرارت او د برودت د وجې نه، او دا هر څه د چا په لاس کې دي؟ د الله په لاس کې. جنت کې یو شی هم نه څښاک کېږي. زه کله کله یو مثال ورکوم. زیبنا ماشوم د مور په ګېډه کې دننه په څومره ګندګۍ کې پروت دی او په اوبو کې ډوب پروت دی، په اوبو کې ډوبه، لیکن دا ماشوم نه څښاک کېږي. عقل خو چې څښا دي شي
او مخصوص ټمپریچر دا د مور په دې ګیټ که ته وایې چې دا سینګه په دې سینګه دې پویو د مور په ګیډه کې د ماشوم پروت دی هغه مخصوص ټمپریچر غواړي په ژمي کې متعله هغه ټمپریچر رسوي اوړي کې هم ورته رسوي چا داسې وکړل چې ورېږه په اوړي کې به د ماشوم د مور د خېټې ته به بوځې وو هسې نه دننه ماشوم مړ نه شي حرارت زیات نه شي او په ژمي کې به د خېټې ته هیټر ایږدو هسې نه یخني پرې زیاته شي ماشوم مړ نه شي او هغه مخصوص اکسیجن او د خدای رسوي او هغه غلط ګیس د خدای وباسي کاربن ډای د ماشوم خوراک ته هغې ته خامخا رسېږي نه دغه دی کې وجود دقسې خاموش پروت دی نوکان جوړېږي ویښته جوړېږي په سر باندې اډوکې جوړېږي او په اوبو کې ډوب پروت دی ماشوم او جمدې پروت دی کم خدای چې دا کار کوي دا هلکان په دا 300 کاله ساتلی شي که نه شي ساتلی یو قادیانی و زموږ یو عالم سره بحث و مناظره وه نو قادیانی دا قادیانان دا نه مني چې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دې میرزا غلام محمد قادیانی ته مسیح وایي وی تاسو خو وایئ چې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دی وی ستاسو خو دا عقیده ده چې په اسمان کې نه بول شته واړه او نه لوی بلکل وی دا عیسی علیه السلام هلته اودسمات یې کوم ځای کوي نه مولانا صاحب ورته وایي وی د مور ګېډه کې څو میاشتې تېرې کړې دي وی 9 میاشتې وی مور ګېډه کې د غول کوم ځای کول هغه کموډو ښایه که نه چې کوم ځای پې ته ناست وی او هغه بول چې د کول هغه ځای راته وښایه چا به ډېران وښایه چې د مور ګېډه کې دې پکې متیازې کولې وی الله راله بندوبست کړی نو د خبیث بچی چې تا له دلته بندوبست کولی شي هغه لالته نه شي کولی دا اسباب د چا په لاس کې دي اور یو سبب د سوځېدو دی دا خو منې که نه لیکن ابراهیم علیه السلام چې ورپرې وسوځوي نه اوبه د غر کېدو سبب دی لیکن موسی علیه السلام څخه خپل قوم په خدای پاک راپورې باسه که نه دا موږ ته الله مثالونه ښیي جناب نو دی یو چې راویښ شو خوراک هم پروت دی دا یو ورته وایي چې لکه څونه ټیم به زموږ د خوب شوي ورو خبرې کوه بل څوک پوه نه لري د قیانوس دی څونه یاره ممکن ده چې یو شپه به مم خوب کړي یو شپه به اول ورته وایي یاره الله اعلم الله ته پته ده چې څومره ټیم وی قرآن شریف کې الله وایي یو وایي چې یو شپه بل وایي الله ته پته ده دا دویم ټیک وایي چې الله ته پته ده د یو ته وایي داسې کار وکړه د جامې دې بدلې کړه د زړې جامې واچوه او خفیه پټ لاړ شه ښار ته د قیانوس او د هغه پوج پولیس څوک در باندې خبر نشي او طعام به راوړې خو ایهم اسکا پاکیزه طعام حلال حرام خوراک را پسې راونړ هلکه څوک کمونه وي جامې بدلې کړه بیس بدل کړي جامې بدلې کړه پټ غوندې وځه ډېره ښه جامې بدلې کړې او دا یو کس تاسو هلکه دلته بار رونه دی ښه خبرې هم په زور رونه کې غلې غوندې ووت چې ووت داسې پټ پټ ځي پټ پټ ځي په ښار ورننوځي او 300 کاله نه هم که د پاسه ښار نقشه خو به ډکه ده ټول چې په یو دروازه څنګه د ښار ورغی د دې ښارونو به دروازې وي لکه څنګه چې زموږ د پېښور په خوا دروازې وي ما اورېدلي چې دا دروازې به د شپې ماښام بندولې او سهار به یې فلاول چې په دروازې ته وکتل بر یې لیکلي لا اله الا الله عیسی روح الله هلکه دا څنګه چل دی یار دې دروازه باندې خو بوت ولاړ خو بوت نشته داسې دي غلې غوندې لار مې جوړ خطا کړې ده بلې دروازې له ورغی چې ویې کتل په هغې هم لا اله الا الله لیکلي شوي هلکه دا خو زمونږ هغه ښار دی که نه یو خوا بل خوا ګوري بل ښار به نو بل خو نشته اوس فاتحه ته خو خپله علاقه معلومه ده دا څه مسله ده زه جوړ خو بینما دا بلکل تفسیر مظهري تفسیر قرطبي او مختلفو مفسرینو لیکلي او مورخینو هم لیکلي دي هلکه ودرېږه لږ زور ورکومه چې ویښ یم کودیم ها ویښ یم کودیم یاره ویښ یم نو دا خو هغه ښار نه دی دا څه مسله ده نو په دې بله ده ورېږه دننه به ورشو چې دننه ورغی اوس دې پټ پټ ورو پټ پټ کېږي څوک به وپېژني چې ګوري هلکه دا خلک خو ټول بدل دی هلکه دا جومات څه کوي ګرجا هلته خلک خبرې کوي د عیسی علیه السلام نوم اخلي هلکه عیسی علیه السلام دا خلک څنګه پېژني ته خو چې موږ پرون تلو نو نه چې عیسی علیه السلام پېژانده نه دلته ګرجه وه او نه دا کلمه وه او نه دا ښار داسې و دا خو ستا څه مسله ده یاره داسې معلومیږي چې زما دماغ خراب شوي دی دماغ به کار نه کوي خیر په دې کشمکش کې دی را کار څه چې دی ملګرو ته به دا ناشنا قصه کوم خو چې څه ډوډۍ خولې یوسم یو دوکاندار ته ورغی چې دوکاندار له ورغی هوټل والان ډوډۍ اخلي هغه ته هغه
پیسه راواغېسته روپۍ هغه یې ورکړه دا واخله او مال ډوډۍ راکړه هغه چې روپۍ ته وکتل ښه خزانه دې مونتې ده که غلا دې کړې ده او روپۍ خو 300 سال مخکې والا ده کنه بدلې شوي دي اوس لکه زموږ د ایوب خان د زمانې پیسې چې اوس څوک راوباسي ایوب خان د ده ور هغه روپۍ نوټ چې اوس دی راوویسته او دوکاندار له دې ورکړه او په پټکه وایي چې خزانه دې مونتې ده دا خو زړې روپۍ دي دا خو نه چلېږي چې ویې کتل یې لکه دا خو زړه چې ته خزانې مونتې ده هغه بل ته خولې ده بل ته خولې بل هلکه دا سړي اغلا کړې ده او یا خزانه مونتې ده سړی ګرفته سړی کلک د مټې خزانه دې کم دی مونتې جی خزانه مې نه ده مونتې ماله ډوډۍ راکې وږې ما او ماله ډوډۍ راکې نه تا خزانه مونتې یا دې غلا کړې ده پیسې راوباسه زه یې ښایه ګنې بادشاه ته دې پیش کوم یا خدایه اوس د قیانوس ته مې پیش نه کړي دا څه په غم واوړېده نه چې نه ما خزانه نه دا دروغ وایي خزانه کم ده او پلار که مې خبر شو پلار مې قبر کې پروت دی تره که مې خبر رونه که مې خبر وی به چې تا غلا کړې ده دا څه په لانجه واوړېده یو نه نیسي بل نه نیسي دیم غریب ځان ته حیران دی څوک وایي لکه ګورې خبره پټوي درنه خزانې مونتې خو حل نه وایي څوک وایي ځان یې د قسته لیونې کړی دی دا خبرې ګډې وډې کوي چې پلار مې دی ورور مې دی او تره کم دی نوم دی ښایه پلانکې مې نوم دی پلانکې مې پلار دی پلانکې محله کې اوسېږي روغې که لیونې پلانکې محله کې دی پلار دی په دغه محله کې کم دی اوسېږي دی ځان د قسته لیونی سړی یې ونیوه وینیوه بویه ته او خلک هم ورپسې دي هله ګوله جلوس دی چې پاګل دي څوک یې لیوه څوک یې خزانې مونتې ده څوک یې ګرې وړې وایي سړی یې نیغ بوتلی دی او بادشاه ته تورتوس بادشاه ته ور مخامخ کړی دی او بادشاه دغه وخت کې لګیا دی خپل رب ته لاسونه نیولي دي الله داسې یو نښه راپېښه کړي چې زما د قوم د مرګ نه واپس جمدي کېدل نه مني خدای چې ویې مني دی یې پرې ور دننه کړه وایي بادشاه سلامت یو غلم نیولی دی او دی اوس رپېږي چې دا خو هغه بادشاه نه دی د قیانوس خو دا نه دی دا بادشاه څه شو بل بادشاه د کمې راغی چې ور مخامخ یې کړ ورته یې ویې چې ستا څه نوم دی وی زما نوم دی مکسلمینا بادشاه سوچ کې پرېوت هلکه ورشه هغه فایل راوباسه بادشاه سره خو فایل پروت دی تخته راوباسه تخته یې وکتله او پېښ شوم هلکه به تاسو غلی شئ ما سره وپېژنئ څه نوم دی مکسلمینا پلار دې څه نوم دی فلانکې د کوم کلي د فلانکې کلي بس پرېږدې د سړي ټیک وایي وی دا هغه هلکان دي چې 309 سال مخکې روږ شوي دي دا یو پکې پیدا شو هغه وی 309 سال مخکې نه دي بېګا تلي یو په غار کې وده یو بېګا خبره دې وروسته ده بېګا سره بېګا تللی دی ټول ښار بدل دی د کوم بادشاهي و بېګا وی د قیانوس پته خو لګي که نه چې جنا بادشاهي کله تېره شوې او د هغه نه مخکې د چا بادشاهي وه خلکو ته خو د قیانوس نه ومعلوم وی ټیک وی د قیانوس بادشاهي 309 سال مخکې تېره شوې ده ته ټیک وی پلار دې څه نوم دی پلان کې قوم قبیله تختې راویسته فایل روت فایل کې هر څه لیکلي شوي وو دا هغه اشتهاري مجرمان دي چې 309 سال مخکې بادشاه ورپسې اشتهار کړی دی خزانه کې هر څه لیکلي دي وروره ټیک وی کښېنه بادشاه نه ولې تختې دی د قیانوس نه هغه مشرک و بوتانو عبادت یې کو وی الحمدلله اوس داسې بادشاه له راغلی چې الله یو منو عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر منو سړی مطمئن شو دې سوچ کې دی اوهو 309 سال من خوب کړی دی بادشاه قوم ته وی راځئ اوس ما د خدای نه غوښتې وه پروردګار راته وښود دا خلک الله وده ساتلي دي 309 سال او خدای پاک واپس روغ کړل دغه رنګې به پروردګار موږ مړه کړي او د قیامت پر ورځ به خدای پاک راوچت کړي د مکې مشرکانو به دا وي نبي علیه السلام له یو کافر راغی او یې داسې دغه یې راواغېسته زوړه ډوکې او په دې ګوتو یې داسې ورجو ویې ته څه وایې چې دا به واپس جمدی کېږي نبي علیه السلام ورته وی او دا به واپس جمدی کېږي اذا كنا عظاما وترابا أئنا لفي خلق جديد او آباؤنا الاولون دا به واپس جمدی کېږي الله وی بالکل ته به هم جمدی کېږي واپس تا دا پلار و مور به واپس جمدی کېږي چې کوم ذات د نیست نه د نیش نه شته ته انسان راوستی شي او د یو نطفې نه د یو رکوټې چینجي نه خشته انسان جوړولی شي نو چې دا کومه ډانچه چوره ده غوښه پرې نشته صرف هډوکي دي هغې نه واپس جمدی کولی شي که نه شي جمدی الله پرې قادر ځای چې ځو تماشه ووینو د ملګري ووینو دې ته مخکې د بادشاه وزیران ورپسې دي غار نه رالل
وی تاسو داسې وکړئ تاسو په دې غار یکدم مور دی ملګري به مې ویریږي وی به چې دا خو دې ټانوس راغی زه ورځم چې راولې پوی کم وی ډېره ښه ده دی په غار وردن نه شو ملګرو ته یې وی چې یروره څونه موده به وی یو شپه څونه موده به بل وی سره وی 309 سال هم نیکبختو خوب کړی دی اسینګه ټوله قصه یې ورته وکړه بادشاه راغلی سره د وزیرانو او بادشاه مسلمان دی وزیران مسلمانان دي ګرجي جوړ دي د الله عبادت پکې کېږي دی راووتل واپس راغلل چې راووتل د ټولو سره ملاقات وشو د بادشاه د ټولو سره ملاقات وشو او بیا دی بادشاه ته ووایي چې باس دا مهرباني وکړې مونږ به راځو تاسو له خو تاسو مونږ پرېږدئ خپل غار ته دی کې مونږ 309 سال پاتې شو الله دلته په مونږ د خپلو رحمتونو انتها کړې ده ځکه د الله نه یې غوښتې دا وه الله نه وایي ربنا آتنا من لدنک رحمتا د هغې غار ته چې کله ننوتل د الله نه دا سوال کوي ربنا آتنا من لدنک رحمتا وهیئ لنا من امرنا رشدا خدایا مونږه باندې رحمت نازل کړي او زمونږ په دې لاره کې پروردګاره مونږ ته سلوک هدایت او نیغه لار نصیب کړي نو د مونږ هغه دعا خدای قبوله کړه مونږ به دې غار ته رانو ځای به هم دی بیا به راځو درله هغې غار ته چې څنګه ننوتل پروردګار ته ساه وایستل فورا په الله خوب راوسته او پروردګار ته ساه وایستل الله مونږ کړل چې بادشاه سره د کارنده او تاسو اوس چې سړي خو رانوتل سړي پراته دي مړه پراته دي نو بادشاه هلته بیا جومات جوړ کړی دی په هغه ځای باندې جومات یې جوړ کړی دی اوس دا غار کوم ځای کې دی نو د علماو پکې لوی اختلاف الله خو یقین پته نه لګي الله ته پته لګي څوک وایي چې پرون کې یو غار دی پرون کې او هغې کې یو غار دی تفسیر قرطبي لیکلی دی په هغې کې د 21 سړو ډانچې پرتې دي تفسیر قرطبي لیکلی دی او دا امام قرطبي دا د غرناطې ښار سره تعلق لري اندلس کې غرناطه یو ښار دی دا تفسیر امام قرطبي د هغې کلي سره تعلق لري نو دی پخپله لیکي چې ما پخپله لیدلی دي چې د 21 کسانو لاشونه پراته دي څنګه لاشونه داسې ډانچه چې ستا غوښې هډوکي د ټولو سره یو شانتي وي هم غوښه شته هم هډوکي شته او بعضې داسې ډانچې دي چې غوښه پرې نشته او صرف هډوکي دي خو دې یقین نه کوي وی اسپتن لګي چې دا څوک دی غار هم شته د جومات آثار هم شته ممکن ده چې دا هغه کسان وي نور حقیقت ته رب العالمین خبر دی حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی چې د حضرت معاویه رضی الله عنه سره یو جهاد نه لاړم وی چې لاړم نو وی خلک وی چې دلته کې یو غار دی او په هغې کې اصحاب کهف دي نو وی حضرت معاویه صاحب وی چې وردن کېږو چې تماشې وکړو چې څنګه دي وی ما ورته ووی چې نه ما وردن کېږه ځکه قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي الله قرآن شریف کې فرمایي چې تحسبهم ایقاظا وهم رقود ته پې ګمان به دا کوې چې دا ویښ دي داسې پراته دي او د وده دي ونقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال وی زه ښي او ګس طرف ته اړوم راړوم وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید او سپی د غار په درشل باندې څنګلې خورې کړي دي پروت دی لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا که ورلې که نه نو د یارې نه به دې زړه ډک شي به پتې راوتښتې نو الله قرآن شریف کې داسې وایي نو مو ور نشي ورتلی که ورلې نو روب به در باندې راشي حضرت معاویه صاحب نه ابن عباس خامخا څوک وردن نه بوم چې پته ولګي نو یو څو کسان یې وردن نه کړل نو چې وردن نه کړل نو خو د یو سیلی راوسته داسې سیلی په دې غار کې دننه راله چې دې ته واپس راووتی راوتښتېدی دا د ابن عباس رضی الله عنه رایه ده شام کې یو غار دی شام کې په هغې غار کې دننه د مړو لاشونه پراته دي او د سپي لاشه مو سره شته لیکن ما ته چې څونه پورې اندازه ده نو څونه اندازه ده نو په اردن کې د عمان سره خوا کې یو غار شته اردن کې او ما ته مخکې ورته یو قاري صاحب په خپله خبره وکړو زه د حسن قیرت مقابلې ته تللی وم اردن ته نو هغې غار ته زه په خپله ورغلیم نو په هغه غار کې دننه لاشونه پراته دي او دا غار دوی څه دی نیم یو طرف ته دی نیم بل طرف ته دی نو په هغې کې هم څه لاشونه پراته دي او دا غار دا اردن والا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې دا په 1963 کې پودی شوې ده نو هغې کې دا پیدا شوې ده
واقعي دا شداد یو بادشاہ تیر شوی دی تاریخ لیکلی وی جابر کافر او ډېر مضبوط بادشاہ و هغه زمانه کې چې څومره علاقه و په هغې د ټولو د سلطنت او بادشاهي و او دا یو خبره ده چې کوم سړي سره مال او دولت زیات راشي بادشاهي راشي د هغه په دې سر کې دا کبر او نشه پیدا شي دا لازمه خبره ده د ده په سر کې دومره لویه نشه راغله چې جناب د علاقې د مشرقو څه کوي چې د خدایۍ دعوې وکړه وایي زه خدای او بیا اعلان جاري کړ چې کوم سړی زما دربار ته راځي نو ما ته به څوک بکوي لکه زموږ بادشاهانو ته چې څوک ننوځي څوک ورته سلوټ کوي څوک لاس په تنګي کېږي خو سجده ما سوا د رب العالمین نه بل چاته جایز نه ده یو الله ته به سجده کې سجده کې ته د خپل مبارک او خشته او د عزت اندام چې سر دی دا په خاورو کې لګي خاورې د ذلت شی دی دا خپل مبارک او برکتي تندې په خاوره کې به هغه چاته لګي چې ته د هغه نه ډېر یېرېږې ستا ټول هر څه د هغه په قبضه قدرت کې وي دا ما سوی د الله نه بل ذات نشي کېدی چې پوره عاجزي وکړي پوره بندګي وکړي او چې چاته د سر ولګو هغه مکمل په هره توګه لوی وګڼئ دا ما سوی د الله د ذات نه بل نشي کېدی نو جناب ده دا لازمه کړې وه چې ما ته به هر یو سړی چې زما دربار ته راننوځي نو دی ما ته سجده لري او بغیر د سجدې نه به دې زما دربار ته نه راځي نو چې کوم سړی به دربار ته راغی نو لاول به یو ځای ګورو په هغه ځای به بادشاه ته په ځمکه پرېوته سجده به ورګورو ولې د خدای روایت دی دینه کې بېر قسمه خلک تېر شوي یو بل بادشاه تېر شوی دی منځ کې یو خبره رایاده شوه هغه خپله ټوپۍ په د دروازې په سر ایښودې د محل چې کوم مین ګیټ و په هغه یې خپله ټوپۍ ایښودې وه او چې په دې لاره څوک هم ځي زما دې ټوپۍ ته به سجده لري هر قسم خدای نو چې څوک به په هغه لاره تلل نو هغه ټوپۍ ته به یې وله سجده لګوله چې چا به ونه لګوله نو هغه پولیس والا به ولاړ فوج والا هغوی به فوره تلو په طرف دا کبرجن دی دې سجده نه لګوي هغه له به یې سخته مضبوطه سنګینه سزا ورکوله ورته یو مجاهد په لاره تېرېده نیخ تېر شو او پروې ونه ساتله د بادشاه هغه پولیس کلک نو دې خوا نه ګوره یې څه ته ګوره وایي دا بره څه پراته دي هسې چې وکتل ټوپۍ او خدایه ته نه خبر ټوپۍ نو په ټوپۍ به ورته ګورم تاسو ورته ګورئ که څه دی وایي دا د بادشاه ټوپۍ ده وایي د هر چا چې دا خو ټوپۍ ده بادشاہ راو کنه که دا د خو ټوپۍ راوې تا کې پاړو سړیتوب نشته ته خو ټوپۍ رو پېژنې نه نو ټوپۍ نو څه څو خو چې سړی په سر دغه ډبره پرته ده ته د روزګار یې راکړه چې په سر یې نو که نه فالتو وي راکړه ده به یې په سر کړه نیرون ته باران ته به یې ښودله نو خو ټوپۍ ده که نه وایي کمبخته دا د بادشاه ټوپۍ ده وایي ما نه وه چې د بادشاه ده نو چا له خیراتي دي بادشاه ورکړي وایي نه دې ته به سجده لګې چې په لاره دې تا سجده ونه کړه اوهو افسوس ټوپۍ ته سجده وی دا کم بادشاہ چې د ټوپۍ مالک کړ دا ټوپۍ د هغه د هغه ته هم سجده نه لګو سجده به زما تنګي هغه ذات ته لګي چې کوم ذات به موږ تنګي پیدا کوونکي خالق او مالک دی وی د مسلمان قسم دې زه دا مسلماني خدای زموږ په زړونو کې مسلماني کېږي موږ خو معمولي غوندې ټیپر او په موډو او پارس خپله مسلماني دې دي کوو په لږ لږ څیزه اسلام او د مسلمانانو هم بیا ځان خلاص کړي وی خانه تا دونه بیزتي بادشاه ته وی صاحب یو کبرجن هلک تو په لاره روان دی او هغه ته خو موږ داسې وی خو دا وی را پیش یې کړې ما بادشاه ځان ته هغه لکه دومره شی درکړي تا څه ویلي دي وی صاحب زه خو ستا احترام به کوم عزت به دې کوم زموږ بادشاه قدر به دې کوم څه حکم یې ما ته ووایه چې زما په وس کې زه به پوره کوم خو سجده به زما هغه ذات ته لګي چې کوم زما خالق او مالک سي ستا ټوپۍ خو څه چې د ستا کوم مخامخ راته ولاړې چې تا ته هم سر ونه لګو تا ته هم بادشاه وی داسې ټیم دی چې دې وجل غواړي خو دې په داسې مرګ وجل غواړي چې داسې مرګ د بل چا نه وی د بچي راولي بچي ولا راوستل بادشاه تلاوت تپوس کې لکه ته څه کار کوې معلومات ورسړي کوي وی زه صاحب غشو ویشته نو خو ویشتو واده اسې وتې به
ما له د غشو د ویښتو چل راځي چې زه غشي ولمه نو هغه چې کوم ځای ته مې شیشه غشتي نو پوره هغه دی لګي کوټې یو انجن د هغې نه مخکې رستونه دي دا د بهادري وه چې د بادشاه په مخ کې د خپلې بهادرۍ اظهار کوو وی ښه غشي ولې او هغه چې کوم شیش دی برابر دی وی او ورچې ویله د بچي راولي بچي راوستل او یو زوی یې ورته مخامخ ودرېد او د هغه په سر باندې مڼه سیو کېښودې وی ته مې غشي ویشتو چې که دا لیدلر او دا غشي راوالی او دا اوس دا سیو به ولې پته به دې ولګي که ته دا غشو د ویشتو ماهر او دا سیو دې وویشته نو انعام به م درکم او خوشي به دې کړم غږ هم درته نه کوم او که سیو دې خطا کړ نو ستا نه هم سترمن وباسم او چې خطا شي نو سیټ به لګي د خپلې په سر یې ورته سیو ایښودي اوس دې دی چې سم چل درته اوس واقعي که غشي خطا کېږي خو د دوی سر به لګي یا به دوی سترګې لګي یا به پوزه لګي یا به مخ لګي وی دا سیو به ایښودي پته او که صاحب که مې وویشته ودې ویشته نو زه بری او به یوازې بریتوب نه تاله به ډېر لوی عزت هم غریب غشي ولینده په لاس کې واخیستل چې خدای پاکه تاسو په امتحان کې ګیر شو ما خو چې د غشي لاس کې نه دی اخیستی نه مې هنده په لاس کې اخیستې ده او دا سیو زما د دوی په سر پروت دی نو الله دا به څنګه چل کېږي زوی به مې لګي سیو به لګي د دوی سترګه به او ګران کار دی چې دوی مخامخ سوي ته ودرېږي د خپل زوی وله دا داسې مطلب جوړه کړه خپل زوی دی اسی ورته په سر کېښوده وی شابه اوس شیشنا ته تا دعوه کړی چې زه د غشو د ویشتې ماهر ته کړه شم غشو یې لاس کې واخیستو یا الله ستا د ناموس او ستا د خاطر الله دا هر څه ما سره کېږي یو دې سجده تا د روم دې بادشاه ته نه لګي الله زما دا لاس هم ستا په واک او اختیار کې دی او الله زما دا بچي هم ستا په واک او اختیار کې دی او زما د بچي د مرګ هم ستا په واک او اختیار کې دی او زما د عزت او ذلت هم الله ستا په او تا ته الله پته ده چې چېرته غشي مې په لاس کې نه اخیست ای الله دې رسوایه نه خو نه وساتي چې غشي راست او ورپرېښوده تاریخ لیکي تاسو یقین وکړئ چې پټک هغه سیو په دا منځ دی بچی یې بچ شو سیو ډکرې ډکرې خوړه بادشاه ځان ته رانږدې ته ویې ټپو ویې دا نارضوان دی دا باس ما بری م کړی بری مې کړی او زما ټوپی چې زما په دروازه پرته وي هر څوک پیري سجده به ورته لګوي او ستا متعلق د اعلان دی چې ته زوی هسکه غړی ګرده چې ګورې زما ټوپی خو ځکه چې چا ته هم سجده ما سوا د الله نه ونه لګوي دا د هغه هغه بد دی نو بادشاهان قسمونه تېر شوي دي شداد هم د خدای دعوه کوي د خدای او چې کوم سړی به دربار ته راته نو دی لومبی حکم و چې سجده به ماته لګوي او چې کوم سړی به دربار نه بارو نو د خپل شکل بوتان یې جوړ کړي دي نو یو بوت به خلکو له ورکو هر چا ته په کور کې د بوت پروت و هغه بوت ته به سجدې لګوي که مریض به راغی د دغه شداد بادشاه نه بیا غوښتنه کوله چې دا هله جوړ کړه که چاته بل څه تکلیف و ده نه بیا غوښتنه کوله چې ما جوړ کړه بس پوره د خدای دعوه کړې او ډېر لوی زور یې ډېر لوی طاقت یې که د زړه نه څوک وګڼي خو مجبور خلک یو ځل یې سوچ راغی یاره وایي خدای سره خو دوزخ او جنت دي زما خو دوزخ او جنت نشته یو نوی ځای کې یې کنده وپرانېستل او په هغې کې یې اور بل کړ په ځنګل یې قوم مقرر کړ وی تاسو به روزانه دومره لرګي راوړئ په دا اور کې واچوئ نو ماشین به بلېده او چې کوم سړی به د نافرمانه و چا به یې خبره نه منله چا به ورته سجده نه لګوله بس ابه یې نیوه اور کې به یې غورځوي خدای خو دې ته وایي چې سزا په اور خلکو له ورکوي نو چې کوم سړی زما نافرماني کوي د خدای به اور ته به یې غورځوي وی جنت په جوړو وغواړي نو حکم یې وکړو زما په سلطنت کې چې کوم دی خشته خوږه ځمکه چې هر قسمه میوه زرغونې هغه ځای ما ته وښایه نو هغه زمانه کې چې کوم د زراعت او د ماهرانو هغې وګرځېدل یو علاقې ورته وښودل ویل صاحب داسې علاقه ده چې دې کې هر قسمه میوه کېږي ګلونه هم پکې دي اوبه هم پکې دي داسې دی چې اوبه هم پکې وي موسم هم مزېدار دی اعلی دی دا د دی ورته وښو اوس ډېر لوی شاندار دی او د اعلان وکړه چې په مخ د ځمکه کوم قسم میوه د هغه راوړه چې دی په خپل باغ کې وکړه او اعلان یې وکړو په مخ د ځمکه چې کوم قسم ګل دی او بوټي دي چې هغه په خپل باغ کې وکړه بس لګیا دي پکې کار خدمت پکې کېږي په باغ کې او داسې یو اعلی او قیمتي باغ یې جوړ کړ
داسې قیمتي چې په مخ د ځمکه د میوې کمې میوې بوټي و نو هغه د په دې باغ کې او چې کم ګلاب و کومه اونه وه هغه د په دې باغ کې وه وی خلک جنت د ولی وي نو ماله به داسې کوی چې خشته ښکلې ولې به د ما په دې باغ کې بیږي نو د اوبو خشته منیدارې ولې یې پکې جوړې کړې چا ورته وی صاحب په جنت کې خو به د پیو ولي وي وی لختې جوړ کړې او میخې راولې ابه لشې او هغه میخې به هغې هغه پی به هم زما په دې باغ کې روانې ګرځي به وی جنت کې خو به شاته مي د شاتو ولې به مې وی لړ شی او په مخ د ځمکه ګرځی چې کوم ځای د شاتو مچۍ وي راولې حتی کې چې کوم د زندګۍ او د آرایش او د خوبصورتۍ سامان و هغه ټول یې د په خپل باغ کې کېښودل خشته خشته جینکۍ او هلکان یې راوستل هغې یې په هغه باغ کې ډېره کړل غټ غټ محلونه او بلډینګونه یې پکې جوړ کړل او چې څومره ویري دي لال جواهرات یاقوت مرجان چې زما د سلطنت کې هر څومره ټول راوړی په دې باغ ټوله لګیا دي صاحبه مستریان لګیا دي څوک پکې وسپنه لګوي او څوک پکې پیتل لګوي او څوک پکې کاڼې لګوي او څوک پکې یاقوت او مرجان او څوک ملغلرې پیسې وي خرڅ کېږي او باغ تیارېږي اعلان یې وکړو چا ورته وي صاحب د الله په جنت کې خو داسې محل به چې د هغې به یو وخت د سرو وي بله به د سپین وي دوی شا به یې سره سپین هم راغونډ چې په مخ د ځمکه زما د باغ نه بار چا سره هم سره سپین دي ټول راغونډ کړه بازارونو کې وګرځېدل سره سپین یې راغونډ کړل د هغې نه یې وړې وړې خښتې جوړولې او صاحب به د هغې محل هم پکې جوړېږي زه داسې جنت جوړ کړم زمونږ په دې خلکو کې دا مشهوره ده وایي دا جنت فردوس هغه جنت دی یا سلاد جوړ کړل ویله مې ډېره قمقله خبره ده ډېره قمقله خبره ده اوس الله دا شداد جنت ته محتاجه دی شداد بسي او د هغه باغ بسي جنت الفردوس خو الله جوړ کړی دی خدای دې وله موږ بولي هغه زمانه کې جوړ کړی چې دا د ځمکه اسمانونه هم نو پیدا او جنت الفردوس خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس که د الله نه سوال کوئ نو فردوس ته یې غواړئ نکاح چې په ټولو جنتونو کې دا اوچت جنت دی او د جنتونو په رامنځ کې دی ډېر اعلی جنت دی الله دې ورته موږ بوږي دا د شداد څه معمولي غوندې باغ دا د هغې څه مقابله کوي د جنت د یو ګټې مقابله د یو میوې مقابله نشي کولی دا دروغ خبره ده چې دا چا مشهوره کړې ده څومره سره سپین چې دا ټول پیدا کړي صاحب بنګلې پکې جوړې کړه او په چا کې دا وایي دا جنکۍ پکې دی دا حورې دي او هلکان وایي دا غلمان او ولې پکې جوړې کړه او باغونه دي او کاروبار دی او سره او سپین راغونډېږي چې هغه سوی سپین یې پکې ولګول د هغې پکې د شیشو کوټې یې جوړې کړې د سرو سپینو یې جوړې کړې وزیران ولاړ و صاحب جنت ته تیار محل هم پکې صاحب تیار کل محل وزیرانو له محلونه غلامانو له محلونه دا ټول یې پکې جوړ کړل وایي صاحب اوس به ته افتتاح کوې لکه یو ځای چې جوړ شي نو بادشاه د هغې افتتاح کوي اوس افتتاح کوي او په پرانسته به کې په خپله به م ورځي او ستا وزیران به م ورځي ډېره ښه جدي څنګه را روان شو که نه خو دا ظالم سړی چې ظالم د ده نه د انسان هم نفرت دی او د الله د فرشتو هم ته ګورم ابراهیل علیه السلام فرشتو به الله ته چې الله ډېر ظالم سړی ستا سره یې ځان سم کړی دی خدای راوینیسي خو د الله هر کار کوي فرشتو به هم سوال کو چې الله د اسرائیل علیه السلام ته حکم وکړه بس ساتې وباسه الله ستا مقابله کوي او ستا د جنت او د اور مقابله د دوزخ او د جنت یې شروع کړی نو جناب چې هغه جنت یې تیار کړو وی چې ته بار هم سر پرېښود وی نه سر سپین هم پرېښی وی نه سر ویرې یاقوت مرجان ملغلرې دا هم پرېښی وی صاحب قسم نه دی پرېښی ته راشه جنت وګوره داسې نه دی ډول یې کړی وی غږ ورې که زه خبر شوم چې لږ سره او سپین او داسې وینه لږ هم بار پاتې نو بیا به سره ګورم یو سړی را مخکې وی صاحب لږ سره بار دی سمجهېږم ویره یو ماشوم نجلۍ وه د هغې غوږ کې والی وسرو من ویلو موږ د راوالی رستې خو هغه په ژړا شو په چغه شو یتیمه د پلار یې مړ دی زموږ په رحم راغی دقه والی په فلانکي کلي کې یو ماشوم یې په غوږ کې ستا او باقي په مخ د ځمکه چې څومره کالي د ښځو او د نرو موږ ټول راغوښتلي ستا په باغ کې نه ګوري وایي هله به د اس نه کوزېږم چې د دغې ماشومې نه هم دا والی راوړی
او د جنت د دروازو خوا کې ولاړ دی دننه ټول فوج او لښکر وزیران ورسره ټول ولاړ دي وی صاحب تاسو را ننږدې نو خیر سړی نه نیږي که نه هغه والی به ترې سره وړي وی نه نه تر څو چې دغه والی هم نه راوړی او دا په دې جنت کې لګولي نه زه به قدم دننه مټې شوه او ماشومې له نه بادشاه هغه کارنده وویل هله بچې شاه به دا والی راکړه بادشاه کنور کې ولاړ دی جنت ته نه داخلېږي خپل دغه ته شابه ماشومې چېرته ورکوي ماشومې نه والی اخله هغې چغې جوړې چې نه 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 زه نه ورکوم نه ورکوم بس هغه تاسو ته پوتې کړو چې دی لږ چک ورکړو دی لږ چک ورکړه دا غوږونه یې ویله وشلول او هغه والی ته وکړه به مو لري ماشومې الله ته مخ کړه چې الله ارمان نو که زما پلار وی نو زما دا والی خو به یې زما نه دې ظالم نه وی یتیم یم یتیمان تا بې صرف کړم پروردګار زما پلار نه هغه د هغې پلار هم څه نه شو کولی خو د هغې ماشومې په زړه کې خو د هغه چغې جوړې کړې الله دې ته بیا څه کړی ما یتیم یم نو که نن زما بابا جمدی وي که نه نو زما دا والی خو به دې ظالم ما نه نه وړي واقعي حدیث پاک کې راځي چې د یتیم په سر به د رحم لاس کړی او الله په دې باندې خوشحالېږي چې څوک د یو یتیم ماشوم یا ماشومې په سر د رحم لاس کړي دنیا کې په الله رحم کوي او د یتیم او د مظلوم هغه حدیث پاک کې راځي چې یو مظلوم چا سره څوک ظلم نشي هغه ته مظلوم وایي یا هغه هغه د خولې نه وباسي د الله دربار ته د دې نه زر رسېدونکی شی بلې نشته او الله ورته وایي چې ای مظلومه ظلم در سره شو لانصرنک ولو بعد حین زه به تا سره امداد کوم به ظالم نه بدل بدل راکړم زه مې ساک پسې وي خیر دی خدای بدل بدل راکړه هغې ماشومې اثر الله ته اوچت الله دې اوچت کړ بادشاه وی څه جلم وکړ وی دي هغه والی نه وړه شاه بې ناویلي کې زرګر ته ووایي چې دا ودا کې ویله دې نه بدل نه هغه وایي چې رب العالمین اسرائیل علیه السلام ته حکم ورشه ورشه دا ماشومې دعا قبوله شاه به ورشه چې دا سپوره ده نه د دې باغ ته قدم وانهلي چې باغ ته ننوځي چې دا مړی ورته نیولي ساري ته ایستي شاه به فټافټ بادشاه وزیران ټول شاته ولاړ دی او پورته لوی دومدام جوړ دی او باغ جنت ویله جوړ شوی د هغې افتتاح ده او ډیلکي دی او نخري دی او ډوډیګانې دي او میلمانه دي او لوی شرمول جوړ دی او ناګهانه اسرائیل علیه السلام راغی او په اسات ورنږدې شو مړی نیولي او سیت یې وایستله په هغه اس د پاسه مړ شو لاندې راپرېږده یعنې باغ ته داخل ده او روایت کې راغلي چې ماشومې الله ته فریاد وکړو نو فرشتو الله ته چغې جوړې چې یا الله دا ماشومې ورته مې د ډېر ظلم سره کېږي یا دې ظالم سره خو ډېر صبر ورته وکړي الله رانیدی د ابراهیم علیه السلام نه چا تپوس کړی وایي ته خو د ډېرو خلکو نه څاګانې وباسې دا راته ووایي چې ته په چا دې رحم راغلی دی وایي نه زما په اړه دې رحم الله نه دی کړی ما ته چې الله حکم کړی دی که هغه ماشوم دی خو د دا دی په لس دی په شل دی ساده راواله ابراهیم علیه السلام سره ډېرې فرشتې ملګري چا نه بقره وباسي چا نه د نورو فرشتې په ذریعې څه وباسي هناسې رحم نه خو هسې چېرته د افسوس یاره ووایه دی کې مې افسوس کړی وایي هغه څنګه ووایه دریابي کښتۍ روانه او په دریاب په منځ کې الله تعالی هغه غرقه کړه ما ته یې حکم وکړ چې ته ورشه او چې څومره په دې دا خلک دې په د کښتۍ کې نو دا دې ټولو نه سا وواسه زه ورغلم څاګانې مې ترې اوچته کړې یو زنانه وه او د هغې په غوږ کې ماشوم وه او هغه ماشوم یې د خپلې سینې ته راپیوست کړی و هغه ماشوم به بیا ورکړی او د کښتۍ یوه تخته چې ماته کړه نو دغه زنانه په هغه تخته راپاسه ناسته وه او دا د دریاب د چپو به دا تخته کله داسې وړله او کله به یې داسې وړله ګڼه تخته وه دا پې دا زنانه چې هغه ماشوم به چې په دا غېږ کې دی او پی ورته دقه وخت کې ځان ته پیوست کړی دقه ځان یې کلک کړی تخته یې نیولې ده او ماشوم بچی یې نیولی دی او دا دریاب ورله چپې ورکوي وایي تا ما ته حکم چې ورشه دې ښځې نه څه وباسه ستا حکم الله نیغ رالم او دا ته الله تپوس کوي چې په چا د رحم راغلی دی وایي ستا حکم و الله ورلم او د هغه مور به مې ورسه وویستله او هغه ماشوم بچی یې په دریاب په منځ کې په هغه تخته د هغه مړې مور په هغه سینې دقسې پاتې شو وایي دقه ځای مې وایي په ډېر افسوس وکړو چې الله دا ماشوم به څه کوي دا خو ډېر قابل رحم دا یو افسوس ته کړی دی اسرائیل خبر شو چې هغه ماشوم څه شو وایي نه الله بیا ته نه خبر وایي ښه نو ما دریاب ته حکم ورکړه هغه تختې یې چپې ورکړې او په درجه هغه تخته غاړې ته وغورځېد ماشوم دې په غاړه مختص شو
بیا مې یو زمری مقرر کړه ابه راتلو دې ماشوم له به پی ورکړم ورځ زمری خو چې انسان وویني بیا ماشوم ټول یې روغ کړي هغه چې په حملو کې په یو ساعت کې چیر پار کړي ما زمری مسلط کړه الله تعالی خو پوه شي هغه زمری به راتله ماشوم له به پی ورکړم بیا به بیا به راتله ماشوم له به پی ورکړ ماشوم مې ورو د هغه زمری په هغه پیو باندې وګوید به ګرځېدو شو چې هغه ماشوم نه ګرځېدو شو منډې ترړې شروع کړو ښایسته ماشوم لاړ کلي ته ورسېده هلته مې موله د خوراک او د ستاک انتظام وکړ اخیرا کې هغه ماشوم غل جوړ شو غل خلکو نه بیا غلاګانې کولې ډاکوي کې جوړ شو ډاکومارو سره ملګري په لاره به یې د خلکو نه شوکې کولې ډاکې به یې کولې اخیرا کې خپل ملګري را یو ځای کړل او د علاقې په حکومت پسې حمله وکړله او انقلاب یې جوړ کړ د علاقې د خلکو نه حکومت واخیسته او هغه ماشوم د هغه خوی ته بادشاه جوړ شو چې بادشاه جوړ شو د هغې نه پټې د خدایه دعوه وکړه او دغه شتات ته جوړ شو چې راوستې ته څه وویستل د هغه ماشوم نه ما جوړ کړی یاره ما کې دا واقعه وکتله نو ما ویل چې پروردګاره څه د لوی قدرت او د حکمت مالک او بادشاه یو ماشوم د مور د غېږې نه چې مور یې په تخته مړه چې د هغه نه بادشاه جوړوه دا څومره لوی احسان دی څومره لوی نعمت دی هغه سپېره د الله تعالی د هغه نعمت په مقابله کې چې دې شکریه وکړي د شکریې په ځای د خدای د هغې نه باغ هم پاتې شو وطن هم ترې پاتې شو د چین ترې پاتې شو کومه بنګله چې ځان د شیشمحل جوړ کړو د سرو د سپینو هغه هم ترې پاتې شوه باغ یې په سترګو وموندلې او د جهنم اور ته ورغی که چې مړ شو چې څوک د خدای دعوه کړي نه به کوم غواځي لاړ هغه د الله تعالی اور ته ورونو د مرګ نه هېڅ څوک نشي بچ کېدی الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الله فرمایي چې چا دپاره الله په دنیا کې څومره رزق مقرر کړی دی دا رزق مخلاصۍ نو ثابت دی هغه رزق چې یو نوړی پاتې دي نه هغه نوړی چې کومه ده پاتې ده چې هغه مخلي نو هله به وي بغیر د هغې نه شي مړ کېدی خو زمین به ښایي په شی څه دی این په ګوره انتظام لباس شوی کړی دی ما به 200 کاله نه یا یاره نه مرد چې هغه د 100 کالي هم یې نه مرد چې د 6 کالو په کټ کې پروت وي هم دا نه وي چې د سبا مرد یا هغه هسپتال کې د مرګ په بستر پروت وي هم دا نه وي چې ما نه به صافي فاروق رضي الله عنه ځان له اوبه په ډېره کړی ګوته یې لیکلي کفا بالموت واعظا هغې ته به یې کتل نو مرګ ورته یادېده کفا بالموت واعظا یاره وایي د مرګ نه ښه نصیحت کوونکي بل نشته نصیحت کوي چې ته بزرګ لري وي ما ته نصیحت وکړه چې ته مشر ته وي ما ته نصیحت وکړه خو د مرګ نه بهترین نصیحت کوونکی شی زما وروڼو بل نشته چې یو سړی وي چې ځان ته زه نصیحت وکړم ډېرې مقبرې ته لاړ شي قبرونه په دې وګوري چې په مقبره کې ډېرې قبرونو ته وګوري د دې نه غټ نصیحت بل نشته دا چې څومره په مقبره کې نړۍ پراته دي دا څوک دي دا خو داسې نه ده کنه چې اسمان نه راکړوتل او بیا ځمکه راننوتل دا خو هماغه خلک دی چې یو وخت یې په دې مخ ته ځمکه ګرځېدل یو وخت یې په دې مخ ته ځمکه کاروبار د چا دوکان د چا زمینداره وه څوک افسر و څوک ګورنر و څوک بادشاه و څوک ملک و څوک خان و څوک مزدورکار و چا پټي سنبالول څوک د دې پټوره د ځمکې مالکان و چودریان خانان لوی لوی خلک به یې ته وکتل دا ټول د ځمکې لاندې پراته نه ځان سره کارخانهدار کارخانه یو نه جایداد والا جایداد یو نه مزدور ځان سره هغه لور او ربې یو نه موډا ځان سره هغه خپل کتاب یو نه بدماش ځان سره هغه ټوپک او کلاشینکوف یو یو څیز دی چې ځان سره خلک وړي هغه دا چې نیک انسان ځان سره خپل نیک عمل او بد انسان ځان سره بد عمل بل یو شی ځان سره کېږي هر شی پاتې قسم دې داسې پلارانه مړي دي چې هغه ډېر د عزت خاوندان ډېر د عزت او ډېر د قدر خاوندان او ډېر د جایداد او دولت خاوندان او چې کله مړ شوي دي نو دوی وایي یعنې بس وي خلک چې خدای پاک ایمان نصیب دا وایي د خیرت اخلاص شو دی
خو دغه لفظ د سپک دی نو دا لفظ دغه څوک نه ناجوړه پرېږدي په ګټ کې رښتیا ووایي بیا به خپل بچي تنګ یې په فکر پروت دی دونه څوک دی چې په ډډه یې واړوي دونه څوک دی چې د اودسمات انتظام به له وکړي دومره بیا څوک دی چې پاکې جامې ورته واچي هغه د عزت خاوند چې نوکران به ترې مخکې رسته تلل هغه بیا په ګټ کې بې عزته او رسوا پروت دی او چې مړ شي زه بس یاره وم د دې بیمارۍ نه هغه مرګ هو بېخاره چې خدای پاک ایمان نصیب کړو او رښتیا به وایو تاسو مومن ده بیا د خپل مړي د خلکو یاد ورته هېرې شي هېر شي نو یاد نه پاتې کړي زموږ مولوي صاحب رب العالمین د جنت په هغه کې محبت و ټولو سره او بیا د خپل اولاد سره او د بچو سره او ما سره بیا مین مې بیا به یېرېږي سي الله راغلی چې د مقبرې ته ورشو رایادم شي یا که سړک چې زه په لاره ورته قبر ته وګورو رایادم چې زه دعا ورته وکړو دارنګې د هر چا پلار او مشر یو 3 ورځې یادي یو میاشتې یادي یو 40 ورځې یادي او چې هغه ټیم ختم شي بس صبر او پخوا دا خلک خو مشران دې په دغه وخت جمعې په شپه باندې یا په بله شپه یا په بله شپه چې د یو ډوډۍ به پخه کړل وګوره موږ په ارواح خیرات شو زموږ هغه شی ختم شو وګوره مړي د خدای بخي بس یو ډوډۍ بابا روزري ما ته پخپله دا زه دا وایم چې شمدید مې دا پلار پسې خامخا کمبخته څه جومات کې خیرات وکړو څه کوه وایي کار مې سره پلار دی نو وایي ځان پسې بیا تور کړه یې دا دی وو ځمکې یې وه پټې یې وو ځان پسې بیا خیراتونه کول که نه یې د خدای نیک بخته تا ته پاتې شوه ته یې پسې وکړو هغه ته هم د پلار نه پاتې وه هغه ته مې په خپله ګټه کړه دا ورته زه خپله بېدا تفصیل نوم درته نه هغه ته د پلار نه پاتې خپله یې ګټه کړه هغه ته پلار نه پاتې شو هغه نه موږ ته پاتې شو زموږ خپلو بچو ته پاتې شي او چې خیرات یې کړو ځان پسې بیا ښه ما څه کار یاره مې د نر بچی هم ته دقسې پکار ده رښتیا چې ځان پسې سړی نه کوي او دا تمه کوي چې را پسې به زوی خیرات دی چې دا زوی پسې اړوونه کوي ځان پسې کوي خیرات او د دواړو جهانو مبارک سردار پکار ویې سړی مې ډېر بېماله دولت دی په دې خیرات به نه کوي صدقه به نه کوي خو چې کله شپې ګرې ته کي او دا کټ کې پرېږدي دا د مرګ زنتدن ته نږدې شي نو بیا څه وایي وایي دا د پلانکي دومره شوقه دا به جومات کې ولګوئ دا به پلانکي مسکین له ورکړې دا به پلانکي له ورکړې دا پلانکي له به ورکړې وایي د مرګ په وخت کې خیراتونه کوي پلانکي له دومره پلانکي وایي چې دې مړ شي هغه ماده څنګه پلان کولی که دې ویو که نه وایي د پلان کولی دغه خیرات چې دا کوم د مرګ په وخت کې په زرګونو په لکونو د ترونو روپیو خیرات کې چې ته مخکې ټیک ټاک جوړې د یوې روپۍ خیرات ته هغوی ثواب نه رسي دا خو ستا صرف د طماقت نه لکه سپین ډوډۍ پختی چې منډې ورپسې ووایي 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 او خوند ونه کړي دا وایي د خدای په نوم شوه چې د خدای په نوم ته داسې ولوړی واچوې د خدای په نوم زموږ دغه خیراتي یا د مقدار اسقاط اوفو او ګواتې دا ګوګوالې نن زه به نه وړم داسې خوشحاله عالم چې په خلکو مې را باندې کړه خو مې اوس به دوه جرړه به جوړه شي یعنې حیران په بل څیز شوم نه قسم دی څه خو زمونږ دا سپېره بعض امامان په قهر د خدای اختا خو څه مې پکې قسم دی نن غټ غټ پختان ولیده نه علم نو چې ما ورته یو پښتون ته بدل نو څادر یې تتاوه نو بیا د لاسونه یې رپېدل نو کله به یې داسې اړوه او کله به یې داسې اړوه کله به یې داسې اړوه ما نه یې خدایه بس ما یې دا اوس څه کوي یا د خدای نېک بخته راوړي د جایداد مالک یې داسې کوي هغه د اسقاطونو استاد بیا هغه لورې ټوکې جګړې یعنې ما د په جامات باندې خدای وبخښي وما وینم خدای ته وګورئ ځان ته هم دا نصیحت کوم او تاسو ته هم ټول مرګ ځان ته رایه چې دا د دنیا څومره مال او دولت دی والله بالله چې دا ټول دلته مونږ نه پاتې مردان دا لوی نواب تېر شوی د مشر د هغه متعلق مشوره ده چې کوم وخت کې مړ کېده نو وصیت وکړو وایي چې زما نه څوک یو زه مړ شم نو زما د لاسونو به کفن نه بار وباسي او زما دا کټ چې زما څومره بازار دی په هغې به چکر وله ورکړي او یو اعلان به راپسې کېدی نو چې څنګه مړ شو لاسونه یې به کفن نه بار وویست کټ یې مخکې دی خلک ورپسې دي به نیم مردان مالک بلکې د هغې نه هم زیات نو یو سړي به پسې اعلان کوو ای خدای مو بخښه یو اعلان واورئ دا فلان کې نواب صاحب وفات دی چې دا جنازه یې روانه
هغه مردان مالک دی او لاسونه یې د کفن نه بار وګوره په لاس کې ځان سره سوني ګوره دقه تش لاس روان دی. حاجي باباجي نے خبره کړې وه حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه سره تلم سوات ته او په دې نیکانو ګرځېدو او دارنګې په دې بادشاهانو به هم ګرځېده هر چا ته به خپل نصیحت کوو. وی سوات ته ورسره لاړم د سوات چې کوم والي صاحب و د هغه ملاقات ته وړم حاجي صاحب خو خلکو پېژنده ومونږ به ډېر ښه ډوډۍ هغوتې رانه وکړ یبو حاجي صاحب چې اوس ما باندې قبر ورکړو راشي زما قبر وګوره ډېر ښه وی چې ورم وړاندې ډېر ښه شته مزودار د ماربلې سمبونرمر قبر ورکړو ډېر ښه شته خوبصورت او د هغې رقبې جوړې کړې وو دا مې وصیت کړی چې د مړ شم د دې قبر کې ما ایږدي او صاحب پکې راوینه تلاوت هم وکړه چې کوم عالم به راغی او کوم حافظ به راغی نیک سړی به راغی نه قبر ته به یې کوز کړل هغه دا یو څه او په هغه لحد کې به کښېنو چې ما نه پکې دې سورت ته دواړه ته چې دا ما نه په بخت وکړه حاجي صاحب هم بوته چې برکت ته پابلما دې قبر اعتماد وسوایت نه ووایي او چې حاجي صاحب به قبر په اخوا کې درېږل وایي په بعض مجاهدان به ورته دی حاجي صاحب ډېر فرش وی خشته قبر باندې جوړ کړی نو وی صاحب ډېره خوایي مې وکړل ډېر مزېدار وی قبر ځان له مه جوړوه ځان قبر نه جوړ کړه داسې دی ساده قبر ځان له جوړې ځان قبر ته جوړ کړه د قبر د ډېرې ماله یو ډېر مزېداره نی او ته ونه جوړ نه نو په دې قبر کې به چینجي وي مالان لړمانان در باندې ودرګوي سنگ مرمرو قبر دی دې کې به در باندې مالان لړمانان ډکي او چې قبر دې کچی او به خټو ډکي او ته ورته جوړې نو د پیغمبر وینا د هغه قبر بدله د جنت د باغچو باغچې سنگ مرمر څه ته وایي قبر روضة من ریاض الجنه د جنت د باغچو باغچه د جنت د باغچې نه سنگ مرمر قبر څه شي او یا حفرة من حفر النيران د جهنم د کندو کند د بدمه د سړي قبر د جهنم د کندو کند وی ځان قبر ته جوړ کړه داسې کې وایي چې نه قبر مې جوړو وی حاجي صاحب وی چې دا خبره وته کړې په خپل کې نه تونی وړه لږ سات چپو والي صاحب چې حاجي صاحب بس سترګې دې راله رانا کړې څومره نیکان او بزرګان او عالمان چې مې روستي دي او دې قبر کې مې کېنې ټول وی چې او دې قبر مې پکې علاوتونه مې مراته کړې ده چې دا کومه نصیحت راته په ما دې سترګې وبلولې بس روان کې دا قبر سنگ من روانه وي او د هغې نه پس یې ځان له استاد تونی و عالم علم یې وښود هغه نه رب العالمین ګناه جوړ عالم ته جوړ شو بیا د حاجي صاحب هغه یو ټکي چې سړی ته اثر وایي دا مونږ چې جنازې کوو دا جنازه مونږ دې جومات ته نه شو کولی دا مونږ اتباع کې نه شو کولی د هر چا خپله حجره ده دا په حجره کې جنازه نه شو کولی چې شریعت ویې ویسه مقبرې ته او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې قبر ته ایثار چا ورسره انقلق ولن تقتل امان کې حدیث کړی چې جنازه دې کړه یو قیرات ثواب وشو او چې د قبر د دفنه پورې ایثار شو 2 قیرات ثواب وشو او یو قیرات د حج د غر عمره نن کومه قیرات او حج د غر ثواب برباد کړ بس خلکو ته ځانو کوي د خدای درلار پر دمو جرادي نه دي بس ما دوا بو یو دې دوا بو نه دوا نه پس دا جنازه دوا وکړه سلام تدبیر نه پاتې ته چې الله مغفر لحینا ومیتنا دعا نه ده هغې نه پس دوا به پرېږدي د نیکبخته چې مور خوښه کړي پلار خوښ کړي ورې دا ښځی ده چې هغه قلاحت ته پوزېتي ناجایز هم شروع کړي نو نه مه راټینګوئ دا څه لپاره دې کې دا غرض نه چې دوا به وکړو دې کې غرض دا دی چې ګورې تا دا زه راغلی وم ښه ستا جنازه مې وکړه ځان مې پخې بیا دې وکړه نو ثواب دې به مې نه مه کوئ دا قصه بلکل پرېږدئ جنازې خالص د الله تعالی لپاره چا طالبان خایم په چا ویلې دي هم په داوینه دي هم هذا د مړي وارث ته تعزیه ښه ده او تعزیه په غواړو مقبره کې دي ګویلونه ونشه نصیحت هم ته ته خدای تامو بقي سبب عالم خدای بقي خلک دمري تسلیه ده ورته تعزیه د ثلاثه نو دوا به په څو خاط پته مې په مسالې پته مې په پدې مې چې هغه ته بازار وخت چې سبا د معمولی ځای کې چې په دې چې دلته مې قبر په نو سبب د ما قبر په جنازه پکې د خدای درنه لپاره پਹੁੰਚا د خدای لپاره چا وکړه ته په دې لاله چې ما ځانو خو چې راغلی ته مې مړی راغلی
قبر یو تنو ما ستا یو تنو ته به ما قبر کنه اسو پکې استقلال جانمات برو نو د خدای په نوم د الله د رضا دپاره کوم سړی وي چې الله اکبر هر سم تبه و برباد عبادت نه موږ رواجونه جوړ کړو زمارونو د الله د رضا دپاره چې کوم عبادت دی هغه موږ تبه و برباد نو د مرګ نه نصیحت دی دا چې نن وایو چې هلته لاړ شو نبي علیه السلام فرمایي جنازې ته ایثار کړو مونې دفنه پورې ایثار په هغې کې ګډ مطلب دی چې د قبر نه د مقبرې سړی عبرت والي نبي کریم صلی الله علیه وسلم دې باندې جنازة البقیع نکمل کړه او پکې به ناست او قسم په الله حدیث کې راځي چې یو شپه نبي علیه السلام مبارک په کور کې نو عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې مې بطنه او لمات مو ډکې شپه وه ورپسې داغ ته ووت یو ځل ګوره بل ګوره خدایه د نبي السلام څه شو حضرت فاطمې رضی الله عنها ته راورغله بس کور یې نږدې و پیغمبر علیه السلام ته شو وولې نه چې بس زه دا مندارو ته موږ سره توضح شوه چې اصل نه چې د خدای مخه دشمن نه به مخه نه ورغلي د یهودیانو دا خلق منافقان وي دشمنانو د مشکات سره د معجزاتو په باب کې راځي چې د نبي علیه السلام یو مبارکه معجزه دا وه چې د هغه د خوږوالي نه به خوشبويي تله نو په کومه لاره چې به نبي علیه السلام تلو نو په هغه لاره باندې به یې خوشبويي پرېښې وه شته خوشبويي به په لاره خوره وه نو چې کومې نږدې صحابه و هغې ته وپته وه چې نبي علیه السلام په دې لاره تللی ځکه هغې د پیغمبر علیه السلام هغه خوشبويي پېژنده چې دا د هغه خوشبويي ده دا د عطر او د ګلاب په نه ده د چې څنګه علي صاحب ابن عباس او فاطمه رضی الله عنها ابن عباس او د نبي علیه السلام مشته او بس هیبت شو جومات ته رالو اوس هغه خوشبويي پسې دوی روان شو تلو د مدینې منورې مقبرې ته ورغلو بېرته عجیبه شپه ده چې وروسته نبي کریم صلی الله علیه وسلم مقبره کې الله ته په سجده کړو په دا نیمه شپه او کوم آیات پرېږدي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم یا الله که ته زما د امت له عذاب ورکوې نو الله ستا بندګان دي هېڅوک دله تپوس نشي کولی هر قسم عذاب چې ورکوې ستا بندګان دي د بنده متعلق څوک جان تپوس نشي کولی هېڅوک تپوس دله نشي کولی وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم یا الله ته ته بخې او معافي ورته کې خدای به لوی قدرت مالک وي بیا هم دغه څوک تپوس نشي کولی وربختلو امت دپاره په مقبره کې د نیمې شپې پروت دی او الله ته سجدو لګي و دعاګانې ولوهلې ورته فاطمه رضی الله عنها ورته وویل په جالا شوه بابا ویل ژړلې څه تکلیف چا در رسولی دی څه چل شوی دی چې نیمې شپې له مقبرې ته راغلې په سجده پروت دی او الله ته ژاړې نبي علیه السلام مبارک سر راپورته کړ فاطمې یې په سر کېښود بچې نه و نن ډېره مبارکه شپه وه د شوقدن پنځلسمه شپه وه مبارکه شپه وه او ما ته الله وحی راکړه چې په نن شپه الله د مسلمان دعا قبلوي ما ورشه د خپل امت له په دې پټه تیارې کې د مقبرې په رامیاس کې دعا ووایه څومره دشمنان دي یهود منافقان د خپل امت د دعا لپاره دواړو جهانو مبارک سردار د نیمې شپې مشورې ته مقبره کې ولې کوي ولې مسجد نبوي کې نه کوله چې هلته کې دا خپل ملګري وویني دا صحابه دا مړي وویني سړي په زړه کې لږ نېر درد پیدا شي او تاسو یقین وکړئ د احد چې کله وفات کېده نبي علیه السلام د احد شهداو دله د احد په میدان کې شهدا دفن ده ګوره خدای کې حضرت حمزه رضی الله عنه حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دا دفن دي او عبد الله بن جحش رضی الله عنه بعد ډېر والا ورګو دفن دي او لږ مخامخ بله یو قلعه ده په هغې کې نور صحابه کرام دفن یو صحابي فرمایي نبي علیه السلام لا او هغې شهداو قبرونه د مخامخ ودرېږه هغوی ته او داسې رخصت یې ترې اخېسته لکه سړی چې د جمجاو رخصته دي او خپل صحابه ځان ته مخکې کېدلو یې ملګرو زه ستاسو نه مخکې روان یم ګوره ما ګویان پر آیات ستاسو نه مخکې روان یم او زما او ستاسو د ملاقات ځای به حوض کوثر وي الله دې ورسره موږ یو ځای د حوض کوثر اوبه د پیو نه سپینې دي د شاتو نه خوږې دي د وورې نه یخ او د هغې په غاړه چې کومې کوزې پرتې دي که بوټې پراته دي سراحې د هغې تعداد د اسمان د ستورو نه زیات دی او نبي علیه السلام فرمایي چې یو ځل ما چاله په هغې سراحې اوبه ورکړي تر همیشه همیشه به دوی تنده محسوس نه کېږي او زما مردو
ستاسو نه مخکې روان یم ستاسو دپاره روان یم ستاسو د فایدې دپاره او زما ستاسو د ملاقات دی به د محشر په میدان کې حوض کوثر زما روح د مړي نه چې کوم عبرت حاصلېږي هغه د جنت نه حاصلېږي په مقبره کې چې کوم عبرت دی دا په بلډینګونو کې نشته نو دا یې مسله خو یاد وساتئ چې خامخا د دې علمونو زیارت له ملاقات ته مقبرې ته خامخا دی دا سنت ته وکړه یو وخت نبي علیه السلام ته منع کړی نهیتکم عن زیارت القبور الا تزوروها چې ما د قبرونو د زیارت نه منع کړې ده ورځه زیارت یاد ولې آخرت طرفه یاد تو فإنها تذکر الآخرة سړی چې وایي چې آخرت څنګه ته یاد شي خپل مړي یاد شي خپل مرګ ورته را یاد شي د دنیا د مال او دولت د سره مخکې دا خو څه نه پاتې دي او دعا ده به تختر مولد تلاوت نه تختر مولد زنانه عموما زبون سنتن په قبول لري په شریعت نه په غلطه طریقه سي ځامن لري پوین لري فلاره باندې د تقدیم عموما او برکه صحیح ولا تاروي فتنه هم دي په دې وجه د زنانه پرده کې یو زنانه پرده کې د خپل پلار یا د مور قبر مزید فتنې شي ونیم په وطن کې د پردګي ډېره زیاته ډېره زیاته نو زه وایم چې زنانه د خپل کور نه تلاوت کوي مخې دې ورته دی کور دې نفل کوي مخې دې ورته او نارینه نه په پته خپل مور د خپل بچي د خپل مور د خپل د خاندان قبرونه ده دعاګانې ورته کوي او مقبرې ته چې ګورې لږ عبرت دې اخلي نو دا آیت مشهور دی بته مې باید وترته چې كل نفس ذائقة الموت یو بسا خاون دا په دنیا کې همیشه لپاره د مینې نشي پاتې کېدی لازمن به د مرګ سکه کوي چې مسلمان دی به د کافر دی په مرګ منې ته نه منې خو مرګ به د خامخا راځي ورته کې دی چې د مرګ نه موږ نشو خلاصېد نه دی ډاکټر او نه ساینسدان هېڅوک یو څه زموږ او ستاسو را کامیابی الله ته محتاج یو او ډېر ګناهګار یو حقیقت دا دی د جمعې مبارکه ورځ ده په اخلاص ته رب العالمین ته حضور ته دا دعا کړه چې یا العالمین یا رب العالمین زموږ مرګ د ایمان مرګ وګرځوي الله زموږ مرګ د اسلام مرګ وګرځوي الله زموږ خاتمه بالایمان